چې کوم راغلي د خلکو راغلي دي ولا چې د خلکو کورونه یې وړل په شته کورونو کې وروره بې کوره دي. ځینې خلک چې دی که نه د لوږو نه مړه شول وفات شول ځکه چې هلته وې چې دی که نه د اول خو د څملاستو ځای نه و چې د شپې وې څه روټي نه و د هغو بل دا چې د هغو د روټۍ څه بندوبست نه و په دې وجې نه لکه ځینې ماشومان ډېر وفات شول. مونږ د هغو خلکو د پر راوتي یو چې د کومو خلکو علاقو له به مونږ په چکر تللو د هغو د علاقو نه د ښایستونو نه به مونږ خوندونه اخیستل. لیکن نن زه ډېر په افسوس سره یم چې په هغو باندې داسې یو واقعه راغلې چې سیلابونو هغه بې کوره کړل په شته کورونو کې او دې سره سره هغه علاقې ښایستونه په خفګان بدل شول. نو مونږ سره ولاړ یو په دغه شي پاره سره ولاړ یو. السلام علیکم ملګرو څنګه یې ښه امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یو د ژوند په موضوع کې به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته چې سوات واخلي دیر واخلي کالام واخلي چارسده واخلي داسې په ډېرو ځینو کې سیلابونه راغلي دي او د ډېرو خلکو کورونه وران کړي ځکه چې چا په ډاګونو کې خیمې لګولي چا څه لپاره چا څه لپاره. نو هغې دپاره زموږ یو درې محکمې دي چې تاسو به په سوشل میډیا ډېر کتلی وي نورزمان افریدي شو جنید افریدي شو جان نیوز او کوم شهید جان دی دا ټول راغلي دي او موږ دلته د چاندي لپاره یو سیستم لګولی یو کیمپ هم جوړ کړی دی د انشاءالله د دې ورونه به موږ دا ټیم د تور بازار په چوک کې موجود دی د دې خلکو نه به چانده راټولو او بیا به انشاءالله سوات له ځو او هلته به د هغوی سره انشاءالله کوم مدد چې موږ سره وشي دا پیسې به انشاءالله هلته وړو او د هغوی سره به هلته تقسیمو. ماما پنځه منټه راکړه چې دا نن موږ راوتي یو که نه موږ هغه روم دپاره راوتي یو چې چا په کورونو سیلابونه راغلي د هغوی کورونه یې وړي که نه او د خپل کورونه په شته کورونو کې پرې پوره شوي دي. نو تاسو هم راوتي یئ نو څه به ویل غواړئ جي؟ مونږ د هغو خلکو د پر راوتي یو چې د کومو خلکو علاقو له به مونږ په چکر تللو د هغو د علاقو نه د ښایستونو نه به مونږ خوندونه اخیستل. لیکن نن زه ډېر په افسوس سره یم چې په هغو باندې داسې یو واقعه راغلې چې سیلابونو هغه بې کوره کړل په شته کورونو کې او دې سره سره هغه علاقې ښایستونه په خفګان بدل شول. نو مونږ سره ولاړ یو په دغه شي پاره سره ولاړ یو چې مدد یې وکړو چانده راټوله کړو. ټولو خلکو له پکار چې په خپلو علاقو کې بازارونو کې په روډونو باندې ودرېږي چوکونو کې ودرېږي او دغو خلکو لپاره چانده راټوله کړي. که مونږ یوه ورځ تکلیف وکړو یوه ورځ چانده راټوله کړو نو مونږ یوه ورځ تکلیف په وجه باندې هغو چې کوم دی که نه د یوې میاشتې دوه میاشتو ګزاره پې کېږي او د یو خاندان نه چې دوه درېو څلورو خاندانونو انشاءالله موږ پښتانه هم ښه دي تکړه دي مدد کوي. نو موږ ټولو په خپلو پښتانو ته دا میسیج ورکوو چې چېرته هم د خلک ولاړ وي دغو سیلاب ځپلو لپاره چندې راټولوي خاص کر د الخدمت والا نو لازم سره مدد کوو د خپل وس مطابق. ډېره مننه ملګرو تاسو څنګه دوی نه واورېدل چې انشاءالله د هغه ورونو سره به موږ ودرېږو چې کوم د سیلابونو په وجه د خپل کورونه متاثره شوي دي او د هغوی کورونه به سیلابونو وړي دي او هغوی په خیمو کې پراته دي. جمیده ته پکې څه یې څه شي باره کې دا سیلابونه چې کوم راغلي د خلکو خو راغلي دي ولا چې د خلکو کورونه یې وړل په شته کورونو کې وروره بې کوره دي. ځینې خلک چې دی که نه د لوږو نه مړه شول وفات شول ځکه چې هلته وې چې دی که نه د اول خو د څملاستو ځای نه و چې د شپې وې څه روټي نه و د هغو بل دا چې د هغو د روټۍ څه بندوبست نه و په دې وجې نه لکه ځینې ماشومان ډېر وفات شول. نو بس هر چله پکار دي چې خپل وس مطابق مدد وکړي خلکو سره او هغې له ورسېږي ځکه چې هغو ډېر مطلب په مشکل کې ډېر په تکلیف کې نو الله به یې اجر ورکړي الله به ورله دغه دنیا هم ښایسته کړي. تاسو چې دا کیمپ لګولی دې په باره کې خبرې تاسو په کوم ځای کې کیمپ لګولی؟ دا موږ یې تور بازار چې کوم چوک دی هغې کیمپ لګولی دی. ډېره مننه ټیپ راکولو مې عجب مننه. ملګرو څنګه چې تاسو واورېدل دا ټیم موږ په تور بازار کې موجود یو. تور بازار چې کوم چوک دی دې کې موجود تاسو ته به دا ګاډې ښکاري زموږ ملګري هم د دې چاندي لپاره بکسونه او شینه لګولي دي نو انشاءالله هغوی سره به موږ ودرېږو ځکه چې داسې وخت به سبا په موږ هم راتلی شي او په هغوی خو راغلی خو الله هغوی ته نجات ورکړي
او بل دا چې د وخت په سبب موږ هم ورتلی شو نو انشاءالله دوی سره موږ ودرېدلي یو او د هغوی دپاره هلته چاندې غواړو خپل کیمپونه هم لګولي لکه څنګه چې انشاءالله تاسو ویډیو وګورئ افسر افغان صاحب هم خپل کیمپ لګولی او د باغیناروان سره موږ هم هلته موجود خو موږ اوس دې خوا راغلو نو انشاءالله نور بقایا حال به تاسو په دا ویډیو کې وګورئ چې کله د هغوی سره مدد وشي هیلپ وشي چې هغه سامان هغه روپۍ کومې موږ سره چې کوم هیلپ وشي چې هغه موږ هغو له وروړو نو تاسو باقاعده هغه ویډیوګانې هم وګورئ نور چې هر چا به هم الله خوشحاله آباد لره نو راکړئ موږ له اجازت د لوی الله